نن سهار 8 بجې په کندهار کې د کابل بانک مخته په یو ځانمرګي برید کې 4 کسان ووژل شول او 25 نور ټپیان شول. دغه برید د پخواني ولسمشر حامد کرزي، ډاکټر عبدالله عبدالله د هیواد ډیرو نورو سیاستوالو په ګډون د طالبانو حکومت غندلي او پروژه کې دغه برید ستر ظلم او جنایت بللی. د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د ځانمرګي برید له امله 2 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د پاکستان په ګوادر کې بلوچ ازادي غوښتونکو د ISI پر دفتر د برید په پایله کې 25 پاکستاني استخباراتي غړي ووژل. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو مخنیوي ونه کړي نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخ وتړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين وایي ترهګري د پاکستان د پوځ د پالیسیو تولید دی او ستونزه په افغانستان کې نه بلکې د پاکستان په GHQ کې ده. د غزې پر الشفا روغتون د اسرایلي یرغلګرو په تازه بریدونو کې شاوخوا 100 تنه فلسطینیان شهیدان شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي.